अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतुनको नन به موږ تاسو وړاندې تندوري چای تیارو مساله چای به هم تاسو سکلی وي او دینه علاوه نور چې کوم چای وي هغه هم تاسو ټول ټرای کړی وي نو کتر اوس تاسو تندوري چای نه وی ټرای کړی نو بیا راځي موږ سره دا ویډیو وګورئ چې موږ تندوري چای څنګه تیارو نو تندوري چای د پاره موږ لا یو داسې کلی پارت پکار دی د خاورو لوخه موږ دا ډېر پګرانه پیدا کړی دی که تاسو ته په اسانه پیدا کیږي نو خبره ده اوس دا موږ دلته سټوو باندې یخې دی چې دا ګرم شي او دلته موږ یوزول چې څنګه چای تیارو هغه چای به جوړی کو نو تقریبا دلته موږ 2 کپ چای تیارو دې لپاره موږ په پته او اوبه مکس کړلې تاسو چې کوم ریشو وی چای جوړول ولا هغه مطابق تیار کړئ الایچی پکې اچوي نه اچوي هغه تاسو خپل خوخه ده نو خورو لوخه موږ مختلف ډایرکشن نه داسې اور باندې ګرمو چې دغه طریقې سره ګرم شي نو بیا به موږ دې کې الګ چای اچو او چې زین ډېر زیات ګرم شي نو لوخي ماته دلو هم خطر وي نو په دې وجه د احتیاط پکار دی چې لوخي هم زموږ مات نشي چې زموږ تیاری دي اوس په موږ چای اوچړو تو چې زموږ تیاری دي اوس په موږ دا داسې سټرینر سره اوچړو نو تاسو ته کته شي چې زموږ د خورو لوخه څومره زیات ګرم دي دینه لوګي بهر راوځي او اوس په موږ دې کې دا تیاری چای واچو افته تاسو وړاندې موږ تاسو ته اول ښکارا کړو تاسو کتلې شي او بیا لوخه چې کوم د خورو ګرم دي نو هغه داسې جوش ورکوي چې ولا نو تندوري چای مقصد هم دغه دی چې د خورو لوخي کې تاسو ته داسې د جوش ورشي د سره یو ذایقه براشي چې اوکې او چینی تاسو خو خدای چې څومره چینی تاسو اچوي دي کې د بوړي چای هم تاسو دې کې تیارولې شي د تاسو خپل مرزي ده نو اوس په موږ دا چې یو کپ کې واچو نو موږ سره دلته یو بل خورو لوخه دی هغه کې بدا چې موږ واچو نو زموږ ډېر مزدار تندوري چای تیارې دي که تاسو غواړئ نو تاسو هم په دې طریقه باندې ځان له کور کې تندوري چای تیارولای شئ دومره په اسانه طریقه باندې او دا ډېره زیاته مزه کوي چې څه وخت جوش کیږي خورو لوخي کې چای نو که تاسو هم غواړئ نو په دې طریقه باندې کور کې ځان له تندوري چای تیار کړئ که ویډیو تاسو خوښ شوی وي نو بیا دې له لایک ورکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ ویډیو کتلو لپاره تاسو ډیره مننه خپل ډیر خیال ساتئ الله په امان السلام علیکم